د امریکایي ملت د جوړېدو اصول دا تر ټولو نوی ملت دی. دې ته لږ څه له 300 کلونو ډېر عمر شوی دی. دا معنا لري چې په اصل کې د دې ملت د جوړېدو پر مهال بنسټګرو هغه تېروتنې په پام کې ونیولې چې د روم امپراتورۍ، د اسکندر مقدوني امپراتورۍ او د روسیې امپراتورۍ کړې وې. او په دې برخه کې د تر ټولو نوي ملت په توګه د جوړېدو له اصولو سره سم هغوی که داسې ووایو له نورو ډېر مخکې شول، ځکه چې هغوی تېروتنې په پام کې ونیولې. هڅه وکړه چې د 1000 کلنې امپراتورۍ مثلاً آسماني امپراتورۍ دولتي جوړښت سم کړي. خو د نوې امپراتورۍ نوې ملت د جوړېدو پر مهال دا کار اسانه دی. سملاسي نوي اصول کېښودل شول چې د اوسنیو اړتیاو سره سمون لري. د اوسنیو اړتیاو لپاره او دا اصول د هویت اصل ښه کولو ته زمینه برابروي. د بیلګې په توګه امریکایي ملت چې هویت یې د مهاجرت له بهیرونو سره تړلی دی. دا یوه بالکل نوې کیسه ده چې مثلاً په جرمني، فرانسه یا بریتانیا کې هیڅ امکان نه لري. خو دلته دا رامنځته شوه او دا واقعاً امریکایي ملت ته دا زمینه برابره کړه چې د ملت مفهوم د تابعیت له لارې تعریف کړي. یعنی روسي ملت دا ملت د کلتور له مخې دی. امریکایي ملت دا ملت د دولت جوړونې او تابعیت له مخې دی. او په دې برخه کې البته امریکایي ملت تر ټولو بریالی ثابت شو. ځکه چې په 300 کلونو کې د فوق العاده ځواک پورې رسېدل دا یوازې د ملت جوړونې له نظره یو لوی بری دی. او لومړی او دویمه نړیواله جګړه د دې بریا لوی پړاوونه دي. یعنی امریکایان لومړی نړیواله جګړه، دویمه نړیواله جګړه د امریکایي ملت د دولت جوړونې د پیاوړتیا یوه برخه ګڼله چې دا به په تاریخي لحاظ د نورو نه مخکې شي. یعنی نور ملتونه 1000 کاله وخت ته اړتیا لري چې جوړ شي. خو موږ باید چېرې پرمختګ وکړو او دوی دا کار وکړای شي. راځئ چې دا رښتیا ومنو. که امریکایان خپله امپراتوري له لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې جوړوي، واقعاً هو هغوی پیاوړي شوي دي، نو بیا ولې هغوی شوروي اتحاد ته مرسته ورکوله؟ په شوروي اتحاد کې صنعتي کېدل ډېر زیات د امریکایانو په لاس ترسره شول. همداراز د هغوی د تجهیزاتو او نورو شیانو په وسیله هو او د جرمنانو هم په هر صورت. خو له جرمنانو سره هلته 2 اړخیزه تبادله وه. یعنی له جرمني څخه تجهیزات، ماشینونه او ټکنالوژي راتله، او بیرته بل لوري ته خواړه خام مواد، لرګي او نور شیان استول کېده. او د امریکایانو سره ما تاسو ته یو مهالویش واسطه وه، دا په زړه پورې ده. هو له امریکا څخه روسیې ته د بهرنۍ سوداګرۍ لویه برخه روانه ده. او بیرته دا ډیره کوچنۍ ده، دا سوزله کوچنۍ ده او هیڅ تاوان نه و. ځواب ولې دوی دا کار کوي؟ یو نظر واچوي. دلته د نن ورځې مثال دی اوکراین. آیا تاسو پوهیږئ چې د اوکراین دولتي بودیجه په تیرو 3.5 کلونو کې څومره زیاته شوې ده؟ اروپا او امریکا دواړه په دې کې پیسې اچوي. بودیجه 10 چنده زیاته شوې ده. زموږ شاوخوا 20 سلنه وده کړې ده. د اوکراین د دولت بودیجه 10 چنده زیاته شوې ده. چیرته؟ زه به دا پوښتنه په بل ډول وړاندې کړم. ولې امریکا او اروپا باید اوکراین ته پیسې وسلې او نور ولګوي؟ د څه لپاره؟ انګیزې څه دي؟ ښه زه نه پوهېږم. موږ ته ماتې ورکړه. نو بیا ولې دوی موږ په 13 لسیزه کې جوړ کړل؟ په 13 کلونو کې دوی موږ د جرمني پر وړاندې جوړ کړل. یعنی دوی د جرمني د متوازن کولو پالیسي ته دوام ورکړ. او د دې لپاره دوی شوروي اتحاد ته د مقابل وزن په توګه اړتیا درلوده. هو البته. او له همدې امله دوی په وړیا توګه ډیره مرسته وکړه. د یو امریکایي مشر دا جمله په یاد ده. چرچل ته هم ورته اشاره وشوه که جرمني وبایلي نو موږ به له جرمني سره مرسته وکړو، او که شوروي اتحاد بایلي نو موږ به له شوروي اتحاد سره مرسته وکړو. ښه داسې یوه جمله شته چې خپرېږي، خو حقیقت یې دومره دی. ښه په حقیقت کې دا څنګه ده؟ دا یو توازن دی. ښه امریکا دومره پوځي ځواکونه نه لري چې ټوله نړۍ فتح کوي. دا په دې معنا ده چې موږ باید توازن ولرو او په جیوپولیټیک کې ښکېل شو. او په جیوپولیټیک کې دا د شطرنج یو لویه لوبه ده، لکه څنګه چې دوی ځینې وختونه ورته وایي. موږ باید ځینې د نورو په وړاندې پیاوړي کړو. او دوی شوروي اتحاد پیاوړی کړ ځکه چې دا په اروپا کې د نورو سیالانو په وړاندې پاتې شو او ژوندی پاتې شو. په دې توګه دوی په راتلونکي کې اروپا د یو بل په وړاندې ودروله. بالاخره شوروي اتحاد د هغو وسلو سره جګړه وکړه چې په هغو فابریکو کې جوړې شوې چې امریکایانو جوړې کړې وې. سمه ده. سربیره پر دې دوی په پیل کې دا د 2 ګونیو موخو لپاره جوړ کړل، د ملکي او پوځي محصولاتو د تولید لپاره. یعنی دا په سمه توګه په دې ډول پلان شوی و. بس تا دا کلمه سمه ویله. همداسې پلان شوی و. نوی دولت د پخوا تېروتنې په پام کې ونیولې. دا د احساساتو یا د لون پیشو د ټکولو په طریقه نه بلکې په ستراتیژیکه کچه کار کوي. امریکایانو په اروپا کې جګړه پلان کړې وه او له مخکې نه که تاسو ټانکونه ونه لرئ نو جګړه نشئ کولی، تاسو به د بریست تړون ته غاړه کیږئ. په نسبي ډول هو. او که تاسو ټانکونه ولرئ تاسو به جګړه وکړئ.
دوی جګړه له مخکې پلان کړې وه. دا نه ښه ده او نه بد، دا نه زموږ لپاره دی او نه زموږ پر ضد. دا د امریکا د متحده ایالاتو د نوي امپراتورۍ د عملیاتو د اصلي میتود په توګه لاسوهنه ده. لاسوهنه ویش او فتح کول. ښه اصل زور دی خو په نوې طریقه، په نوې بڼه، په نوې کچه. او بیا بل ګام به دا وي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې د جرمني په وړاندې په جګړه کې د شوروي اتحاد سره مرسته وشي. دا د پالیسۍ دوام دی، نو ځکه چې جرمنان به بیا لاړ شي، جرمنان به بیا لاړ شي. راځئ چې بیا همداسې لاړ شو. لومړۍ نړیواله جګړه، نو دوهمه نړیواله جګړه. لومړنی حالت عموما ورته وي. د دوهمې نړیوالې جګړې په درشل کې امریکا څوک ده؟ ښه څوک؟ یا په لسو کې یو. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا څوک ده؟ هو ځواکمن د دوی څخه یو ځواک و. دا چې په 30 کلونو کې هغه پرمختګ چې نورې امپراتوري په 200 کلونو کې تیروي، دا د کیفیت مدیریت دی. یو ځل بیا انګیزې دا دي چې یو لوی ځواک شي. دا د هر دولت لپاره انګیزې دي، کوچنی یا لوی. که چیرې لیتوانیا اوس د فنلین سره د یو ځای کېدو وړاندیز وشي، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا به په خوښۍ سره وکړي. ښه البته که چیرې داسې فرصتونه ولري. حتی ټول افریقا. هیڅ پوښتنه نه ده. هیله شته خو امکان نشته. هر څوک غواړي خو هر څوک بریالي نه کیږي، ځکه چې په ځمکه کې داسې خلک شته چې دا نه غواړي. دوی پوځونه لري. دا پوځونه زرګونه کاله زاړه دي، 300 کاله زوړ دی. هلته دوی خپل امپراتوران، مشران، اشراف لري. دوی نه ورکوي. ایا غواړي چې یو لوی امپراتوري شي؟ ته پوهېږي دوی دلته د خپلو ټانکونو سره ستا په لاره کې راځي. امریکایانو دا تجربه په پام کې ونیوله. هغوی هماغه هدفونه لري چې مخکې بریتانیا، جرمني، فرانسه او تر یوه حده روسیې لرل، خو د دولت جوړونې له یو څه مختلف اصل څخه. هغوی دا هدفونه په نورو طریقو سره ترلاسه کوي او دا کار یې بریالی شوی دی. هغوی تاریخي لاره لس چنده ژر وایي او په لاره کې د لږو تلفاتو سره. اوس ټرمپ وایي موږ دوهم نړیوال جنګ وګاټه. دا هغه څه دي چې هغه وایي. د هغه پر وړاندې زموږ دلیل څه دی؟ ښه موږ سم یو کله چې موږ وایو چې موږ اصلي ګټونکي یو. ولې موږ مسل یو؟ موږ 28 میلیونه مړه لرو. او ټرمپ وایي او زه هلته څومره لرم؟ 800,000 قیمت. دې ته د شوروي اتحاد په څیر ورته حیثیت ورکړل شو. شوروي اتحاد د دې لپاره 28 میلیونه ډالر ورکړل، هغه 800,000 ورکړل او پایله هم همداسې ده. ورته ډیر دقیق 2 قطبي نړۍ، یعنی د قدرت 2 مرکزونه. دا د یو زبرځواک کچه ده. چینایانو 15 میلیونه ژوندونه ورکړل او حتی د جاپان د تسلیمۍ سند لاسلیک کوونکی هم نه و. دا د تاریخي تضاد په څیر دی. سمه ده. خلک تر لږه اوس دوی یو بل حیثیت لري. دا یو بله کیسه ده. په هغه ځانګړې شیبه کې دوی 15 میلیونه ژوندونه ورکړل. دوی حتی هغه کسان نه و چې جاپان ته یې ماتې ورکړه. که څه هم دوی پیسې ورکړې، له همدې امله حیثیت ورکړل شو، حقیقت ورکړل شو. دا د پایلې له مخې پرېکړه کوونکی نه دی. ته پوهېږي د پایلې له نظره پرېکړه کوونکی شی ستراتیژي ده، که سمه وي یا ناسمه. د امریکایانو ستراتیژي داسې وه چې هغوی نتیجه په لږه بیا ترلاسه کړه، خو هماغه نتیجه چې موږ په لوړه بیا ترلاسه کړه. او چینایانو خو په هغه وخت کې هیڅ داسې نتیجه ترلاسه نه کړه، که څه هم هغوی لا زیات قیمت ورکړ. په اصل کې نه ټانکونه او نه بریدونه بریالي کیږي، بلکې عقلونه بریالي کیږي. د دماغ تر ټولو لوړه درجه سمه تګلاره سمه لاره ده. امریکا یوه نړیواله امپراتوري جوړوي، خو په نویو اصولو. هغه څه چې یو قطبي نړۍ بل کیږي، یعنی یو امپراتوري چې امپراتوري نه بل کیږي. دا مهمه نه ده چې تاسو ورته څه وایاست، په اصل کې یو شی دی. اجازه راکړئ تشریح کړم. دوهمه پایله چې امریکایانو له تاریخ څخه کړې دا ده چې معلومات تر ټولو مهم شی دی. دا لومړۍ نتیجه لا کنفیوش هم اخیستې وه چې جګړه معلومات دي، خو په بېلابېلو شیانو کې. نو ځکه دوی خپله اساسي پانګونه د پوځ جوړښت کې د عامه ذهنیت جوړولو ته اړوي. او په دې برخه کې هغه امپراتوري چې نیو کولونیاله بل کیږي، پوتین یې همداسې بولي دا امپراتوري استعماري نه بل کیږي. پوهیږئ ځکه چې دوی وکولای شول چې د خبرونو اجنډا ودروي. په حقیقت کې دوی د مستعمرو په لګښت ژوند کوي. کلونه څه شی دی؟ دا هغه وخت دی کله چې سیمه له تاسو سره په اقتصادي توګه اړیکه لري، نه په رضاکارانه مساوي شرایطو کې. تاسو زما لپاره، زه ستاسو لپاره، مګر په شرایطو کې لکه روسیه او جرمني د مثال په توګه هو. خو د دې تعامل د یو له موضوعګانو څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په شرایطو کې موږ ډیر ورکوو، لږ ترلاسه کوو.
شمېرې واخلئ او وګورئ. نړیوال ډالر له ځینو څخه اخلي نورو ته ورکوي. د سوداګرۍ سیستم له ځینو څخه اخلي نورو ته ورکوي. په هر صورت دا یو څرګند شخص دی. که چیرې یو دولت په تاوان کې سوداګري وکړي، یعنې له بازار څخه د هغه څه په پرتله لږ ترلاسه کړي چې بازار ته یې ورکوي، نو دا یو مستومره ده. شمېرې دلته پوتین د لیکوالانو په یوه غونډه کې د امریکا د 250 تریلیون ډالرو شمېره یاده کړه. دا د امریکا د نوي استعماري حالت څخه عاید دی. دا عاید په حقیقت کې د برطانوي امپراتورۍ څخه ډیر دی. که څه هم البته هلته اعدامونو او د سپاهیانو بغاوت مجازات چاپې هلته ترسره شوي. امریکایانو د برطانوي امپراتورۍ له تېروتنو ځان وساته او داسې استعماري امپراتوري جوړه کړه چې د مطلق شر حیثیت یې ونه موند. دا هغه فکتور دی چې د دولت جوړونې په بهیر کې پام ورته نه دی شوی. هغوی د مستعمراتو په حساب ژوند کوي او دا هم تر درېیمې برخې زیات د امریکا د داخل مصرف له نظره. خو سره له دې استعماري ځواکونه د مستعمره هیوادونو په توګه نه ګڼل کیږي. برعکس دوی د دیموکراسۍ او بشري حقونو د ویشونکو په څیر دي. آیا تاسو پام کړئ دا چې دوی مخکې له مخکې دا په سیاست کې له واکسینیشن وبل کیږي؟ دوی ځانونه د دې ډول تورونو په وړاندې مخکې له مخکې واکسین کړي دي چې دوی یو استعماري ځواک دی چې باید په وړاندې مبارزه وشي او په ټوله نړۍ کې باید د ملي ازادۍ غورځنګ راپورته شي. په حقیقت کې له همدې امله موږ دا نشو کولی